د صنعت د اونۍ ملي او نړیوال نندارتون هغه نندارتون چې په نړیواله کچه جوړ سوی او افغان ملي تجارانو پکې پراخه توګه ونډه اخیستې. سلګونو هټیوالو دلته خپل تولیدات نمایش ته وړاندې کړي تر څو بازار ورته پیدا شي. امنیتي ځواکونو یې امنیت نیولی. راځئ د خپلو تجارانو سره لاس یو کړو تر څو د پرمختللي افغانستان په لوري لاړ شو. خوشحالی د وطن سوکالی د وطن خوشحالی د وطن سوکالی د وطن په تعلیم کیږي آبادی د وطن. نمایشگاه 6 روزه ملی و بین المللی هفته صنعت به پایان رسید. در این نمایشگاه صنعتکاران کشور فرآورده های تولیدی خود را به نمایش گذاشته بودند. مسئولین امارت اسلامی با اشتراک خود در این نمایشگاه تاکید کردند که با تمام توان از صنعتکاران کشور حمایت می کنند. برگزاری همچون نمایشگاه ها در بخش خودکفایی صنعتی کشور خیلی ها مهم و ارزنده تلقی می شود. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو لخوا تاسو ته یوه کوچنۍ تحفه ده. راځئ په ګډه باندې د امنیت او کورني صنعت کې ونډه واخلو تر څو هیوادوال په امن کې واوسي او کورني تولیدات مو لا نړیوالو بازارونو ته وړاندې سي. موږ یې امنیت نیسو، تاسو یې نړیوال بازارو ته ورسوئ. وزارت امور داخله و نیروهای پلیس در کنار تامین امنیت مردم با حضور فعال در نمایشگاه هفته صنعت یک بار دیگر تعهد خود را در بخش تامین امنیت برگزاری همچون نمایشگاه ها ثابت ساخت و در کنار این همه مسئولیت های پربار تحایف زیبای معنوی را به خاطر تشویق هرچه بیشتر متعلمین مکاتب و مدارس برای آنها توضیح نمودند. این پلیس های افغانستان است. شما میبینین این پلیس اطفایی ماست، او پلیس ترافیک ماست، او دکتر صاحب ماست، او پلیس قطعات خاص ماست. ما انواع پلیس ها داریم. این پلیس ها در خدمت کی هستند؟ در خدمت شما هستند، در خدمت وطن هستند و امنیت میگیرند تا شما مین بخیر به دل آرام مکتب میخوانین. د صنعت اونۍ نندارتون موخه د افغانستان د کورني تولیداتو ته وده ورکول، د سوداګرو او پانګوالو ترمنځ د همکارۍ زمینه برابره کول، د هیواد د اقتصادي وړتیاو نړیوالو ته ورپېژندل. په اوسني وخت کې د افغانستان تولیدات معیاري او باکیفیته دي. د اسلامي امارت له نړیوالو تجربو په ګټې اخیستنې سره هیواد په یو پرمختللي او صنعتي مرکز بدل کړی. زموږ د ماشینونه چې دي دا د چین تولید ده، د سنګ کمپنۍ چې موږ افغانستان کې نمایندګي لرو او دغه ماشینونه تقریبا د 2 میلیونه ډالرو په ارزښت باندې موږ په دا برخه کې سرمایه‌ګذاري کړې ده. البته ټول هغه څه چې د زنانو د لباس د ګنډنې په برخه کې دي هغه موږ هڅه کوو چې هغه انشاءالله ټول دلته موږ د هغې ټول وسایل ولرو. او پات شو د نمایشګاه خبره، نو په نمایشګاه کې خو موږ ماشینونه خپل نمایش ته ایښي، ګرچې ډېر درانده دي. د هر ماشین وزن 9 ټنه ده. انتقال وړل راوړل هم ډېر ستونزمن کار ده. خو د هیوادوالو مینه چې هغوی دلته راغله، دا ماشینونه یې وکتل، زموږ تولید یې وکتل، د هغوی چې څومره یې موږ تشویق کړلو واقعا موږ ته انرژي راکړه او نور هم موږ خوښ شو چې په دې برخه کې لا ډېر کار وکړو. دا وطن و دا وطن دا د مسلمان وطن، دا وطن و دا وطن دا د مسلمان. که چیرته په خپل انجینرانو باور وکړو او پر خپلو تولیداتو باور ولرو نو له دغه څخه هم ښایسته موټرونه موږ او تاسو تولیدولی سو. یوه ورځ به راځي چې نړیوال به دلته قراردادونه کوي او نړیوالو ته به موږ او تاسو موټرونه ورکوو. دا هر څه د امنیت برکت دی. پر هیواد کې سوکالي، امن او ورورګلوي دا هر څه کولی سي. راځئ یو موټی سو، یو اتحاد سو تر څو ټولې نړۍ ته له دغه نه ښایسته موټرونه هم تولید کړو. د کورنیو تولیداتو کچه اوس مهال لوړه شوې. په دغه نندارتون کې د افغانستان له بېلابېلو ولایتو څخه په سلګونو تجاران او صنعتکارانو ګډون کړی و. دغه تجاران د تولید، سوداګریزو خدماتو سکتورونو بېلابېلو محصولات نندارې ته وړاندې کړل چې پکې وچه میوه، زعفران، دستی صنایع، د لاسي تولیداتو او نورو کورنی محصولات شامل و. محصولات ما که از تمام رومی‌های وطنی ماست که در ولایت هرات پروسس میشه. رومی‌های ما از ولایت فرا، هلمند، لوگر، غزنی و خود هرات میباشه. چه که تولیدات روزانه دارید؟ ما روزانه در حدود
10,000 جوره که 20,000 بسته در روزانه تولید داره و به صورت مستقیم و غیر مستقیم حدود 200 نفر کارمند داریم که به شرکت ما کار میکنن. هر خار دی جوړوم هر خار دی جوړوم لګیا یم وطن وار په وار دی جوړوم. د نندارتون یوه ځانګړې برخه د هیوادوالو پراخه ګډون چې پکې زرګونو خلکو د کورني تولیداتو د لیدو او پلورلو لپاره د دې نندارتون څخه لیدنې وکړې. بالکل په موږ کې ویلی شي چې افغاني دي. زما تقریبا 4-5 برانډه چای د فعلا چې په هغه کې په 2 قلمو کې هغه ځینې محصولات دي چې هغه له بهر نه واردېږي له ګاونډیو هیوادونو نه او نور ټول ماشاءالله زموږ وطني او د خپل هیواد داخلي تولیدات دي. څومره فروشات یې پیدا شوي دي؟ څومره وخت کېږي ستاسې دا سرمایه‌ګذاري کړې؟ تقریبا کال او شپږ میاشتې زموږ له فعالیت څخه کېږي چې موږ شروع کړی دا. نو په دې وخت کې ښه ده ماشاءالله زموږ فروشات هم ښه دي او هیوادوال هم ډېره مینه لري چې خپل د داخلي تولیداتو نه استفاده وکړي، خصوصا دغه نمایشګاهګانې چې د جنس په ارتقا او بازار موندنې برخه کې ډېر کومک کوي. دغه کې بیا زموږ فروشات فوق‌العاده دي. دا پراخه ګډون د هیوادوالو ملي تولیداتو پر وړاندې لیوالتیا او ملاتړ نښه وه چې د اقتصادي ودې او خودکفایي په لور یو مثبت ګام دی. الحمدلله دا نندارتون ویلی سم چې ډیر پر دستاورده نندارتون و، ځکه چې په اول ورځ کې خو په اول قدم کې زموږ د امارت اسلامي مشران راغلي وو د دې افتتاحي غونډې ته او دلته غرفونه هم لیدنه وکړه د صنعتکارانو زموږ محصولاتو ټول نه لیدنه وکړه او تشویق هم کړل. دوی نه ډیره مننه کوم او په ضمن کې دغه کوم زموږ وطنوال چې دي دوی هم پراخ ګډون و دلته راتلل زموږ محصولاتو نه لیدنه کوله او الحمدلله ډیر ښې ورځې وې دلته، ښې شېبې هم تېرې کړې، ښې خاطرې موږ ته دلته پاتې شوې. هر ښار دې جوړوم هر ښار دې جوړوم لګیا یم وطن وار په وار دې جوړوم دا ځل مې تکل کړی دی هر ښار دې جوړوم. اشتراک، بازدید و حمایت به سابقه مردم از برگزاری همچون نمایشگاه‌ها امیدها را برای آینده خودکفایی کشور بیشتر می‌سازد به امید یک افغانستان خودکفا و مترقی. لتا بکړم جوړ سالي کشمیر ګران هیواده کشمیر ګران هیواده تلوار در باندې نه کوم قرار دې جوړوم